السلام علیکم، څنګه یاست محترمینو؟ ښه یاست؟ جوړ یاستې؟ په خیر یاست؟ نو ښه دی. هیله لرم چې ښه او روغ اوسېږئ. دغه دی نننۍ ویډیو ده چې څنګه کولی سو چې خپل په موبایل کې د یوټیوب ویډیوګانې خپل ګالري ته راوړو. مخته کوم ځای کې چې ستې عکسونه دي هلته ویډیوګانې ډاونلوډ کړي د یوټیوب ته. او یوټیوب د یوټیوب کې څه قرآن شریف دی، قرآن شریف په ساده سره واورئ. مطلب ګورئ که ته په یوټیوب کې یو شی غواړې واورې او د یوټیوب نه ووځي، هغه ډایرکټ بندېږي، ته نسې کولی نورې واورې. نو زه طریقه درته ښیم چې څنګه کولی سي هغه شیان وګورې او ډایرکټ خپل موبایل ته هم راوړې او په ساده یې هم اورېدلی سي او د خوب لپاره وخت هم ورکولی سي. څونه ښه ګټې د قرآن شریف لپاره. مطلب کله چې ته بېدېږې قرآن شریف اورېدل ته وخت ورکوې، مطلب 15 دقیقې بعد 15 دقیقو کې ته بېدېږې، 15 دقیقې ته د قرآن شریف چالانوي. نو زه ویډیو چالانوم. نو د ټولو تر مخه ته ولاړ سه و د اپ سټور ته. اپ سټور مطلب کوم ځای کې چې دغه ته اپونه ډاونلوډوې، فیسبوک ډاونلوډوې، ټیک ټاک ډاونلوډ، هر شي چې ډاونلوډوې. نو دلته چې ولاړې دلته به ته دې ځای کې ته به ولاړ سې په دې کونجک کې چې د دوربین ځای دی، په دوربین ځای دی دلته به ولاړ سې. بیا په دې بل پورته بل دوربین درته معلومېږي، په دې به ګوته کښېکاږې. بیا به دلته نوشته کې اف پسې بیا به آی نوشته کې، بیا به ال نوشته کې، بیا به ای نوشته کې. بس نور شي مه نوشته کوه. بیا د پورته د خوا سره وګوره، تا ته دغه اول چې کوشنک نوشته دی دا مه په دې کلیک مه کوه. دا دوم چې نوشته دی دا نوشته دې باندې کلیک کوه، چې فایل نوشته دی بیا ام نوشته دی، په دې باندې ګوته کښېکاږه، داسې ګوته ووهه. بیا لږ راسه کښته راسه، نورم لږ نورم دغه اولنی دغه ډاونلوډ کړه. زه اوس تا ته مطلب په ثبوت سره یې وښیم چې زه اوس خپل ګالري درته وښیم. ګوره زما په ګالرۍ کې شی نسته دې ځای کې، تاسې وینئ چې دلته مطلب دلته هر شی ویډیوګانې هر شی دلته ښي، دلته یې شی نسته. زه اوس راځم، ستاسې په مخ کې دا اپ ما وختي ډاونلوډ کړی دی. تی به ګوره تی د ټویټر سره کولی شي ویډیوګانې ډاونلوډ کړي، د فیسبوک سره کولی سي، د یوټیوب سره کولی سي، د انسټاګرام سره کولی سي، څونه شیانو سره کولی سي. نو تی به زه دې ته یو دغه خالص شی تی به ولاړ سي په دغه یوټیوب باندې. زه اوس دې ته خالص ویډیو ډاونلوډوم. دا قاری بلال اواز دی، ډېر ښایسته اواز دی. هیله لرم چې ته یې قرآن شریف واورئ. نو زه راځم لږ کښته، لږ نور هم کښته. نو راځم زه دغه سوره یې ډاونلوډوم. زه به خالص ګوته پر کښېکاږم. نو اوس دلته ماته دې صفحه خلاصه سوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلته به تی په نو باندې کلیک نه کوئ، دلته به تی په که دا په جرمني ژبه وي تی ته به دلته نوشتی هیرونترلادن، او که انګلیسي ژبه وي دلته به ډاونلوډ نوشتی. نو په ډاونلوډ ګوته کښېکاږئ. کله چې په ډاونلوډ ګوته کښېکاږئ دلته به تی ته لاندې دا علامت راځي. دلته درته سم ښیي چې دا څو امبیانې غواړي، څونه امبیانې ډاونلوډ سوی، څو فیصده ډاونلوډ سوی، دلته ټول تاته ښیم. بیا به ته دې ځای نه ولاړ سې او دې کونجک ته دا چې فولډر نښانه ده و دې باندې به کلیک وکړې. کونجک ته نه، و دې ځای ته. دلته به ته راسې، دلته ګوره تا ته څه چې ډاونلوډ کړي تا ټول دلته ښي. ته به راسې په دې درې ټکي نښان په دا کونجک کې چې دی دا درته ښیم، دغه د کونجک کې وینې دغه دا ویډیو په څنګ کې چې دی دا په دې به کلیک وکړئ. دې شیانو سره هېڅ کار مه لره، موږ هېڅ کار نه لرو. راځو دلته دغه یو علامت چې نه ده دا چې کښته ده، په دې به ګوته کښېکاږئ. دا به خالص داسې ووهي. دا چې دی ګوره دا چې ده ګوره وایي ستا ویډیو دغه سره ذخیره سوله. نو زه راځم بیرته زما ګالرۍ ته، وګورئ ماشاءالله ډاونلوډ سوله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ګورئ چې څونه دا داسې کولی سي. او اوس درته ښیم چې د خوب لپاره څنګه کولی سي. مطلب زه غواړم اوس بیده شم، 15 دقیقې غواړم قرآن شریف واورم او 15 دقیقو کې بیده سم. ته به خالص کلیک بالله من الشیطان. ته اوس دلته وینې نه، ته به اوس راسې کرار به راسې و دې درې ټکو نښان ته به دې کونجک کې، په دا کونجک کې وینې دا درې ټکي نښان چې دی په دې باندې به کلیک وکړې. دلته نوشته دی سلیپ ټایمر. نو دلته به مطلب دغه ساعت علامت وینې دا پورته چې ساعت علامت د لاندېني باندې کلیک مه کوه، د لاندې د خوا دومه په دې به کلیک وکړې. کښې به کېږي. بیا دلته تا ته د 15 15 یو ساعت دا تا ته وخت ښي چې څومره وخت ته غواړې دا واورې. مطلب زه 15 دقیقې غواړم واورم، دلته ډایرکټ ماته چالان سوله 15 دقیقې وینې دلته دا شپږمې علامت چې ده په دې ځای کې. نو دلته ته کولی سې من الشیطان الرجیم.
نو دا چې ولا نننۍ ویډیو ولا هیله لرم چې خوښه سوي دي، او که چېرې دې خوښه سوي وي هیله لرم که دې خوښ شي سبسکرایب یې، که دې نه خوښ شي مې سبسکرایب کوه زما د یوټیوب چینل او سره د فیسبوک پیج. والسلام علیکم ورحمة الله. ځان خیر ساته.